یو مشهور ویناوال له جیبه 2 زرګونه راوایستل او ناستو کسانو ته وویل: څوک غواړي چې دا پیسې ورکړم؟ ټولو لاسونه جګ کړل. ویناوال نوټونه په موټ کې ټینګ کړل، ویم روړل، کوت کوت کړل او له ناستو کسانو یو ځل بیا پوښتنه وکړه: څوک غواړي چې دا پیسې ورکړم؟ بیا هم ټولو لاسونه جګ کړل. ویناوال د زرګون نوټونه لاندې واچول، پښه یې ورباندې کېښودله، په خاورو کې ولړل او دومره یې سپېره کړل چې هغه د چا خبره له پېژندلو ووتل. دغه وخت یې ناستو کسانو ته وویل: اوس هم د چا په کار دی؟ بیا هم د ټولو لاسونه جګ شول. ویناوال وویل: موږ په ژوند کې کله کله وځپل شو، توهین شو، حقارت احساس کړو او ګمان وکړو چې نور نو بې ارزښته شوي یو. خو دا ګمان بې ځایه وي. دغه نوټونه که هر څوک کت کت شي او په خاورو دوړو سپېره شي، بیا هم د ټولنې په کار دي او واقعي ارزښت یې په ځای پاتې دی.